السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران او محترم ورونو، الله پاک دې وکړي چې تاسې او د تاسو د کورنۍ غړي به ټول ښه وایه، جوړه به وایي، صحتمند به وایي، او الله پاک دې وکړي چې کارونه مو په خیر او ارامۍ سره روان وي. ګران او محترم ورونو، د افغان حکیمي بنسټ هره میاشت د یتیمانو دپاره د موادو توزیع لري او همداسې د بېوزلو دپاره نغدي توزیع لري، چې دا ځل بیا د با احساس او تکړه ورونو په واسطه افغان حکیمي بنسټ وکولی شولی چې د 3 فامیلونو دپاره مختلف نوع خوراکي مواد آماده کړو، چې په دغو خوراکي موادو کې غوړ شامل دي او همدغسې نخود شامل دي، همداسې وریجې شامل دي، اوړه شامل دي، صابون او شامپو شامل دي، دغسې چای شامل دی او لوبیا شامله ده او بوره شامله ده. دغه کوم مواد چې تاسو وینئ دوی ته په پوره کیفیت سره اخیستل شوي دي او ښه با کیفیته مواد دي. نو الله پاک دې دغه با احساس او تکړه ورونو ته دغه خیراتو زکاتو جزای خیر په دارین په نصیب کړه او الله دوی ته آرام او خوشحاله ژوند ورکړه. واقعا چې د دوی دغه زحمتونه او د ستړیاوې د ستایلو وړ دي چې دوی هره میاشت په منظم ډول او په معین وخت باندې دغه بیچاره یتیمانو ته د مواد په مکمل او منظم ډول رسوي. نو واقعا چې دا خلک ډېر د افتخار خلک دي او ډېر د ستایلو خلک دي او دلته ټول وګړي د منطقې د دوی دعاګوی دي او په شمول ټول دعاګانې ورته کوو او الله پاک دوی ته دغه خیراتونه او زکاتونه د الله پاک په سپېڅلي الو د ورته قبول او منظور کړه او الله پاک دې ورته د خوشحالۍ او صحتمندۍ وسیله وګرځوي. نو ګرانو محترمو ورونو، ځینې نور یتیمان چې موږ کوم په منطقه کې لرو، نو موږ منطقه خو ډېره غرنۍ منطقه ده او غټه منطقه ده چې دلته موږ زیاتره نور یتیمان هم لرو چې زموږ د لاسرسي څخه بهر دي، موږ تر اوسه لاسرسی نه دی ورته پیدا کړی د همکارۍ. نو د تاسو څخه مو هیله او آرزو دغه ده چې ګرانو محترمو ورونو، نو که تاسو کولی شئ د یوه فامیل حمایه په غاړه واخلئ، د 2 فامیلو په حمایه په غاړه واخلئ، حتی که څو وروڼه یو ځای شي د یو فامیل حمایه په غاړه واخلئ، دا به ډېره غټه خبره وي چې په دغو ناخوالو او په دغو بیکاره او بېروزګاره شرایطو کې په دغو غرنۍ منطقه کې د یو فامیل حمایه موږ تاسو په غاړه واخلو، دا به ډېره غټه خبره وي. او واقعا چې دا ډېر واړه یتیمان دي، دا سرپرست څوک نه لري، بس نو ټول 13 14 کالو ټیټ یتیمان دي، ټول واړه ماشومان دي. نو دا یو مکتبو ته ځي، نو دا به موږ تاسو دپاره د افتخار ځای وي چې یو فامیل حمایه کړو. نو ګرانو محترمو ورونو، د تاسو څخه مې هیله او آرزو دغه ده، دغه ورونه خو چې په دغو کارونو کې موږ څخه برخه اخلي، واقعا چې ډېر د خیر سي او موږ ډېر فخر او افتخار پرې کوو او تل دعا ورته کوو چې په دغو شرایطو کې دی مرسته او کمک رسوي دغو بیچاره خلکو ته. او ګرانو ورونو، چې هغه څوک کولی شي چې د یو فامیل، نیم فامیل، 2 فامیلو حمایه وکولی شي، نو تاسو څخه په ډېره عاجزانه او احترامانه توګه دغه درخواست او خواهش دی چې د موږ څخه په دغو کارونو کې برخه واخلئ او د یو فامیل حمایه که تاسو په غاړه واخلئ، دا به ډېره غټه او لویه خبره وي او واقعا چې دا به تاسو ته انشاءالله د آخرت او د دنیا د ښېرازۍ، کامیابۍ انشاءالله او د آرامۍ سبب ګرځي انشاءالله. نو الله پاک دې موږ تاسو ته آرام او خوشحاله ژوند په نصیب کړه او الله پاک دغه توفیق راکړه چې د یو بېوزله او یو بېکسه یتیم او بیچاره سرپرستي د الله پاک مرستې او کومک سره په غاړه واخلو. نو تاسو د الله نه صحتمند، خوشحاله او ارامه ژوند غواړو. نو دغه کوم مواد چې موږ ورته تهیه کړي، ورته آماده کړي دي، انشاءالله دا به نن په 13 تاریخ د قوس د میاشتې 3 فامیلو ته رسوو چې دغه مواد انشاءالله ښه با کیفیته او غوره او بهتره مواد دي. نو انشاءالله موږ دغه هیله او امید دی چې په آینده کې به موږ د دغو منطقې ټول یتیمان انشاءالله سرپرستي وکولی شو د الله په مرسته او کومک سره او د دغو ورونو په حمایې سره انشاءالله. نو تاسو د الله نه ښه وخت او ښې شېبې غواړم. پاک الله مو مل شه.